ګلبدین حکمتیار په اورګاډي او مفتي منیر بریدونه د کرایه شویو تورستي ډلو کار دی. سلام، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ته. اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار د دیني عالم مفتي محمد منیر شاکر د شهادت په تړاو په خپاره کړي پیغام کې د هغه له کورنۍ، خواخوږو او پلویانو سره غم شریکي کړي او هغه یې یو بې باکه، زړور او د خپلې داعیې ته ژمن دعوتګر یاد کړی دی. ښاغلي حکمتیار په دې پیغام کې زیاته کړې چې په جوماتونو کې چاودنې، په خطیبانو او په بسونو او اورګاډو بریدونه د هغو اسلام ضد او استخباراتي کړیو کار دی چې د خپلو ناولو موخو لپاره پټ مخې ذلیل او کرایي مزدوران استخداموي. په داسې حال کې چې د شهید مفتي منیر شاکر زوی د خپل پلار قاتل پاکستاني ریاست بللی دی، خو ښاغلي حکمتیار په دې پیغام کې د هغه د قتل مسؤلیت په اشاروي ډول پر بلوڅ ازادي غوښتونکي غورځنګ اچولی او پرته له دې چې د بلوڅانو لخوا د جعفر اکسپریس ریلګاډي د برمته کولو او په نوشکي کې د پاکستاني عسکرو پر بسونو د تېرې ورځ د بریدونو یادونه وکړي. په پیغام کې زیاته کړې ده چې پر بسونو، اورګاډو او د مفتي منیر شاکر بریدونه د کرایه شوي استخباراتي تروریستي ډلو کار دی. وړاندې د ګلبدین حکمتیار له قوله لیکل شوي دغو کسانو ته منصوبه دښمنان جوړوي، وسایل، تجهیزات او مصارف ورته هغوی برابروي. د خاین او کرایي تروریست دنده یوازې دا ده چې د غله په څېر د منبر او محراب خواته او په لاره کې بمونه ښخ کړي او له لرې ورته چاودنه ورکړي، په بدل کې یو څو ډالر ترلاسه کړي. نوموړي وړاندې لیکلي هیله مو دا ده چې په دغسې شهادتونو سره د متحدو دعوتګرانو سنګرونه ګرم وساتل شي. په سم ډول